الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم. عزت منذ هداية شاسب ويجمعت حال دا مدينة نو دا مدينة حال دا مدينة جانان پخپل بیان کړی دی. د بیت الله شریف منظر چې کوم خلکو کتلی دی هغې ته خپل اندازه لګي چې بیت الله شریف هم اشاره ورکوي د مدینې منورې. د کعبې شریفې مبارکه پرناله میزاب رحمت هغې ته چې مونږ وګورو د هغې مخ مدینې منورې طرف ته دی. دا ټولو حجاج کرامو ته دعوت ورکوي، دوی ته دا درس ورکوي، دا پیغام ورکوي چې تاسو رب رضا کول غواړئ نو د مدینې جانان رضا کوي. تاسو د خپل پروردګار سره محبت کول غواړئ نو د مدینې د جانان سره محبت وکړئ. حاجی یو آو میرے آقا کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. نو میزاب رحمت دا د مدینې منورې اشاره ورکړي. دا د قرآن عظیم الشان د آیت مبارک خلاصه او مفهوم مونږ ته ادا کوي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے حبیب صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې که چېرې تاسو محبت کوئ د الله تعالی سره، ان کنتم تحبون الله فاتبعوني نو تاسو زما تابعداري وکړئ. یحببکم الله، الله تعالی به تاسو سره مینه وکړي. خلکو به دعوه کوله چې نحن ابناء الله و احباؤه، مونږ وایي د الله تعالی د پیغمبرانو اولاد یو او مونږ د الله تعالی نیازبین یو. الله تعالی ته وایي نږدې یو. خلکو به دعوه کوله. الله جل جلاله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته دوی ته ووایه که چېرې تاسو د الله تعالی د محبت دعوه کوئ نو د هغې دپاره دلیل پیش کول پکار دی. دعوه د محبت چې څوک کوي هغه به دلیل د خپلې دعوې پیش کوي. که چېرې تاسو د الله تعالی سره مینه کوئ نو د هغې ثبوت ورکوئ او د هغې ثبوت دا دی چې تاسو به غلامي اختیاروئ د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم. که چېرې تاسو تابعداري کوئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ستاسو دعوه د محبت د الله تعالی سره رښتونې ده. او که چېرې تاسو غلامي نه اختیاروئ د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم نو ستاسو دعوه د محبت د الله تعالی سره دا د دروغو دعوه ده، دا بې دلیله دعوه ده. نو چې خلک دعوه کوي چې زمونږ د الله سره مینه ده نو د هغې په ثبوت کې اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش کول پکار دي. هله به د هغې هغه دعوه د محبت رښتیا نه به بیا یوازې دا محبانې بلکې دی به بیا محبوبان الهي وګرځي. یحببکم الله، چې تاسو د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم غلامي اختیار کوئ نو ستاسو دعوه د محبت به هم ثابته شي، تاسو به محبان د الله تعالی هم ثابت شئ او د محبوبیت مقام بم درته ملو شي. جو میرے آقا کا غلام ہو گیا وہ زمانے کا امام ہو گیا. سوچ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلامی اختیار کی نو هغه بیا د تمام جهان امام جوړ شي. شه غلام د یو د تمامی امت افسر شه، کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. کم خلق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عشق کې او د هغه محبت کې
الله جل جلاله مال عمل کړي دي هغه خلق د زمانې امامان ګرځېدلي. مونږ چې نن د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم ادب سره اخلو، د حضرت پیران پیر سے مبارک نوم ادب سره اخلو، د حضرت خواجه اجمیری رحمت الله علیه نوم ادب سره اخلو، د حضرت مجدد الفصالی رحمت الله علیه نوم ادب سره اخلو. د هغې وجه دغه ده چې دی مبارکانو غلامي اختیار کړې ده د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم. نو مدینه منوره د هغې بیان آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم په خپله کې د خپل روزه اطهر بیان هغه مبارک په خپله فرمایلی دی. هغه مبارک فرمای من زار قبري وجبت له شفاعتي، چا چې زما د قبر زیارت وکړو د هغه دپاره زما شفاعت واجب شو. من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، چا چې زما ملاقات وکړو زما زیارت یې وکړو زما د وصال نه پس داسې شوه چې زما په ژوند باندې زما ملاقات وکړو. ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د کور او زما د منبر په منځ کې چې کوم ځای دی دا د جنت د باغچو یو باغچه ده. الله جل جلاله د دغه مبارکه باغچه کې بار بار د منځونو توفیق ادب سره موږ ته نصیب کړي. عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادناسی یہ شناخت تیرے راہ گزر کی ہے. اے دا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستا خوشبو دومره ده، ستا د هغه مبارک وطن خوشبویي داسې عجیبه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په کومه لاره باندې تشریف یوړو صحابه به د چا نه تپوس نه کولو چې په دې لار پیغمبر علیه السلام تللی دی او که نه دی تللی، ځکه هغوی ته به د هغه خوشبویۍ نه اندازه لګېده چې په دې لاره کې خوشبو ده، دا د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم خوشبویي ده. وی ادناسی یہ شناخت تیرے راہ گزر کی ہے، ته چې په کومه لاره باندې تیر شي د هغې شناخت مونږ اسانۍ سره کولی شو، ځکه د هغې هغه خوشبو د مشکو او د عنبرو نه زیات دی. اوس هم مدینه منوره کې کوم خوشبویي ده هغه د دنیا په عطرونو کې نشته دی. الله جل جلاله د دغه خوشبویي بار بار زمونږ د ادب سره نصیب کړي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د روضه اطهر ملاقات، د هغې هغه دیدار، هغې هغه حاضري، د هغې متعلق مفسرین حضرات علما حضرات هغې واقعات ذکر کوي. مختصرا یو واقعه ذکر کوم. یو اعرابي د باندې یو اوسیدونکی هغه رالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک او وایي چې یا الله تا په خپل حبیب صلی الله علیه وسلم باندې کلام نازل کړی د قرآن شریف، په هغه مبارک کلام کې خدای تا فرمایلی دي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. که چېرې دا خلک چې دوی په ځان باندې زیاتې کړي ګناهونه یې کړي وي او دوی تا ته راشي او د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړي او ای حبیب صلی الله علیه وسلم ته د دوی دپاره د الله نه معافي وغواړې نو لوجدوا الله توابا رحیما، خامخا ضرور به دی عمومي الله تعالی ډېر توبه قبلونکی او رحم کوونکی. نو دغه د باندې اوسیدونکی کس دی وایي خدایه ما په خپل ځان زیاتې کړې، ما نه ګناهونه شوي دي، ما د غفلت زندگی تیره کړې ده. اوس ستا حبیب صلی الله علیه وسلم ته رالم او ستا د حبیب په دربار کې خدای ستا نه معافي غواړم او ای د الله تعالی رسوله تم زما دپاره د الله تعالی نه سوال وکړه چې خدای ما ته مغفرت نصیب کړي. نو مفسرین حضرات وی فنودی من القبر انه قد غفر لك، د قبر اطهر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه آواز شو چې تا ته بخنه وشوه، تو بخلی شو. احمد کبیر رفاعی رحمت الله علیه د هغه واقعه مولانا زکریا صاحب لیکلې ده چې دغه احمد کبیر رفاعی صاحب د روضه اطهر مخامخ ودرېد. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. احمد کبیر رفاعی رحمت الله علیه هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته مخامخ ودرېدو. وی فی حالة البعد روحي كنت أرسلها، زه چې کله لرې ومه
نو ما بخپل روح دربار رسالت ته رالیږلو او سلام به پیش کولو، حاضري به کوله، او دا ځل جسمانی لحاظ سره حاضر شوی ما. نو اے د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم، تاسو خپل لاس مبارک را بهر کوي چې زما دا شونډې د هغې مزه واخلي. نو د قبر اطهر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لاس مبارک را بهر شو او دې خوش قسمته احمد کبیر رفاعي صاحب هغه لاسونه مبارک ښکل دا د 555 هجري واقعه ده او مولانا زکریا صاحب په فضایل حج کې لیکل. داسې د یو بزرګ متعلق وایي هغه وایي چې زه په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ناستم، ډېر وخت تیر شو، خلکو وی چېرې دا سړی ډېر وخت نه ناست دی، روټۍ نه ده خوړلې، یو ورته وایي ما سره لاړ شه، بل ورته وایي ما سره لاړ شه، او دی وایي چې زه د چا مېلمه یم، هغوی به په ما باندې روټۍ خوري. د ده خپل یو انداز په دې کې وخت تیر شو، د دې کس سترګې ورلې، چې سترګې یې ورلې آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم هغوی سره ملاقات وشو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته په خپله روټۍ په لاس کې ورکړه. دې سړي هغه روټۍ خوړه، نیمه روټۍ وخوړه، نیمه پاتې شو. بیا چې کله د خوب نه بیدار شو نو نیمه روټۍ په لاس کې وه. نو دا د آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم هغه برکات او هغه فیوزات چې د هغې د هغه ظاهري وصال نه پس خلکو ته رسېدلي دي او ورته رسېږي، او دغه سلسله خلک وایي قیامته پورې. مونږ وایو نه، قیامت نه پس خو به نوره خبره ښکاره شي، قیامته پورې نه چې انتهای ګڼې قیامت دی. قیامته پورې خبره لا خلکو ته پوره نه ده ښکاره شوې. د قیامت وقوع چې ده، قیامت قایمېدل، هغې نه پس به بیا خلکو ته اندازه ولګي چې الله تعالی خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته څومره لوی شان ورکړی دی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے. الله تعالی قیامت مقرر کړی دی دپاره دی چې خلکو ته د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شان ښکاره کړي چې ما خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته څومره لوی شان ورکړی دی. الله جل جلاله دې د هغې محبت زمونږ نصیب کړي، الله تعالی دې د هغې هغه کامله اتباع زمونږ نصیب کړي، او کم خلک چې د هغې په نقش قدم باندې رواني هغې سره د الله تعالی زمونږ مینه نصیب کړي، او د هغې د برکت د الله تعالی د مسلمانانو تمام مشکلات آسان کړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وعمرة متقبلة وزيارة روضة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك.
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وعكس تدابيرهم ونكس ديارهم وخرب بنيانهم وقرب آجالهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا إله العالمين، تزمونږ د ټولو حاضرینو حاجتونو باندې عالمي، خدای په پوره کولو باندې مقادرې، خدای د ټولو شرعي حاجات پوره کړي. یا الله، ته د ټولو په حاجتونو باندې عالمي، په پوره کولو باندې خدای قادرې، خدای د ټولو شرعي حاجات پوره کړي. یا الله، زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله، زمونږ په حال باندې رحم وکړي. یا الله، د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع او محبت مو نصیب کړي. یا الله، زمونږ صحیح اعمال او صحیح عقیدې نصیب کړي. د بدو اعمالو او د بدو عقایدو نه خدای مونږ وساتي. یا الله، د خپلو مشایخو، د خپلو اسلافو بزرگانو په نقش قدم باندې د تلو توفیق مونږ ته نصیب کړي. خدای زمونږ د تمامو مشایخو، اساتذو، حقدارانو قبرونو باندې لا متناهي انوارات او برکات نازل کړي. خدای زمونږ څومره آبا او اجداد دي، جدات او امهات دي، الله جل جلاله د هغوی ته د قرآن عظیم الشان دا ثوابونه ورسي. یا الله، د هغوی فیوزات او برکات زمونږ د ټولو نصیب کړي. خدای د ټولو حاضرینو خپله رضا نصیب کړي. هدایت شاه صاحب د هغوی ملګري، الله جل جلاله د عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم د دوی زمونږ د ټولو نصیب کړي. یا الله، د دوی په وینا کې نور هم اثر پیدا کړي. یا الله، د دین د خدمت توفیق مونږ ټولو ته نصیب کړي. یا الله، مونږ ټول عاشقان د مصطفی صلی الله علیه وسلم وګرځي. صحیح اتباع او محبت د خپل آقا صلی الله علیه وسلم سره زمونږ د ټولو نصیب کړي. یا الله، د خپلو مشایخو، اساتذو، مشرانو، کشرانو، دوستانو سره مو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مبارک جنډې لواء الحمد لاندې راجمع کړي. خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو لاس اوبه د حوض کوثر مو د خپلو ټولو مشرانو، دوستانو، کشرانو سره نصیب کړي. یا الله، د مسلمانانو تکلیفونه آسان کړي. خدای په تمامه دنیا کې د کفارو چې څومره سازشونه دي، ټول سازشونه یې ناکامه کړي. یا الله، د مسلمانانو تکلیفونه لرې کړي. یا الله، زمونږ ته ته سوال دی، مونږ عاجزه یو، کمزور یو، خدای زمونږ په حال باندې رحم وکړي. یا الله، مسلمانانو ته اتفاق او اتحاد ورکړي. په تمام جهان باندې خدای قرآن عظیم الشان حاکم او نافذ کړي. یا الله، د قرآن عظیم الشان د خدمت توفیق مونږ ټولو ته نصیب کړي. یا الله، په وخت د زنکدن کې زمونږ د ټولو کلمه مبارکه نصیب کړي. خدای د حرمینو شریفینو زیارت مو بار بار د ډېر ادب سره نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.